د لوی سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو لیدونکو اوریدونکو ته چې څوک به په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګوري او که څوک به موږ وروسته ګوري ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. لکه څنګه چې تاسو به په پاس لوستلي په موضوع چې ده هغه د څه په اړه ده، هغه د طالبان او ډیورن لاین، یو ځل بیا طالبان او ډیورن لاین او بیا د جو بایدن یو خبر باندې لږ شان تفسیره او ورپسې ملي بیرغ باندې به خبرې کوو. نو ما سره ویدوم شته، ما یوه ویدوم جوړه کړې ده چې د پاکستان مشهور تفسیره کوونکی چې دی هغې پخوا چې هغې لکه کوم وخت کې چې د طالبانو پخوا په 96 کې که نه لکه 99 کې دغه وخت کې چې کله طالبانو په افغانستان حکومت کاوه نو دغه وخت ځینې خبرې کړي دي. د هغې په اړه به زه خبرې کوم چې په هغه وخت کې دوی کوشش کوو چې د ډیورن لاین خبره د طالبانو سره وکړي او هغې اوس را خبره نه منله. نو په هغې باندې به هغه به اول به تاسو سره هغه ویډیو زه شریکوم، بیا پې زه لنډه تبصره لرم، بیا به دغه نورو دغه موضوعګانو دا درې موضوعګانو چې دي په دې به هم خبرې کوم. روح الله افغان وروره نړۍ مننه، ډېره زیاته مننه، خوشحاله او ارامه اوسئ. سلام در علیګرې ټولو ته زما بیا دوباره سلامونه. نو زه موضوع ته راځم، اول تاسو دا ویډیو وګورئ، بیا به انشاءالله تعالی پرې خبرې هم کوو. ना माने मिसाल पे तौर पे सबसे पहले पिछले दफ़ा जब वो पावर में थे तो हमने उनकी बड़ी मिन्नत की थी कि ये जो ड्यूरेंट लाइन है इसको तस्लीम कर लें एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर, मगर वो छोड़े इस बात को कि वो तस्लीम करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। वो तो फाटा में आते थे, उनके मिनिस्टर्स और आके वहाँ धन आते थे कि ये हमारे इलाके हैं, अटक तक ये हमारे इलाके हैं वगैरह। जहाँ से ये TTP जो पाकिस्तानी तालिबान है उन्होंने अपना स्लोगन उठा लिया कि ये भी हमारे इलाके हैं। अभी जो पाकिस्तान बेसिकली दो चीज़ें कहेगा, एक तो ये कहेगा कि चाइना और हम आपके प्रेफर्ड पार्टनर्स होंगे। لومړی خو د ډیورن لاین په اړه به خبرې وکړو. نو دوی ویل چې کله د پخوا په لومړي ځل باندې چې کله طالبان حکومت راغی نو موږ ډېر کوشش وکړو. نو هغه د پنجاب اسټبلیشمنټ یا پاکستان کوم آرمي چې ده یا دغه وخت حکومت چې و هغه ډېر زیات کوشش وکړو چې دغه د ډیورن لاین موضوع د طالبانو سره حل کړي او ډیورن لاین پې ومني. خو نجم سیټي وایي چې په هغه وخت کې هغه دا څه کوي چې هغوی خو ډیورن لاین ونه منو ورسره به وایي چې کله به پاټا او دغه قبایلي علاقو ته راتله نو طالبان به دا ویل چې دا خو زموږ خپله سیمه ده، خپله منطقه ده، خپله خاوره هم ده تر اټکه پورې. نو هغې دا ویل چې لکه پخوا یې موږ سره دا کار کړی دی. نو زه همیشه چې کله کله خبرې کوم همیشه لر او بر پښتنو ته یا افغانانو ته موږ دا ویو چې په افغانستان کې هر نظام راځي، هر حکومت راځي، هغه چې ولسي غواړي چې ولس ورسره یو ځای شي نو هغه به دغه د ډیورن لاین دا موضوع چې دا به نه مني د پاکستان سره، د پاکستان اسټبلیشمنټ سره او په ژوند کې به ورسره ونه مني. نو د دې لپاره که اوس موږ ګورو دغه چې دی دا چې اوس موږ که په دې وخت کې ګورو څنګه زه دغه ویډیو بېرته جوړه کړم دغه صحیح شو. نو که اوس موږ چې وګورو دغه ته دی اسټبلیشمنټ د پاکستان دا همیشه دا کوشش کوي چې داسې یو کار وکړي اوس دومخې سیاست کوي هر وخت چې په افغانستان کې هر نظام راځي، هر دولت راځي چې هغه ورسره د ډیورن لاین خبره ونه مني نو په د هغې شاته بیا نورې مسلې راپورته کوي چې د هغې خلاف باندې هغه کوم حکومت چې جوړ شوی د هغې خلاف هم خلک راوپارئ. نو بیا داسې چل وشو لکه دا اوس چې لکه طالبان بیا په حکومت کې راځي نو دوی ورته هغه خوساګۍ لکه خوساګۍ د شمالي ټلواله دا دغه چې وي چې دا موږ ورته خوساګۍ میلی شو ځکه دا چې دي دا بچین راوړي دا اوس دوی بیا تللي دي اسلام آباد کې هغوی سره بیا خبرې کوي نه که چېرته بیا دغه طالبان چې دي که چېرته دوی سره دا ځینې موضوعګانې ورسره د پاکستان سره یا د پاکستان اسټبلیشمنټ سره ونه مني نو دوی به په افغانستان کې لاسوهنې کوي او د طالبانو په ضد باندې به خپله پروپاګنډه شروع کوي. ځکه دا چې هر نظام راځي په افغانستان کې، هر حکومت راځي، هغوی اول دا کوشش کوي چې دغه ډیورن لاین ډیورن خط پې ومني چې که ورسره ویې نه مني نو بیا دوی خپل هغه مغرض مخو دپاره بیا کار شروع کړي او په افغانستان کې بیا دغه جګړو ته لمن وهي چې افغانستان همیشه د پرمختګ څخه لري او دوی چې دی لکه وایي هغه اوبه خړې کړي او مایان پکې ونیسي چې دوی پکې خپل کار کوي. ځکه چې کله که د افغانستان اقتصاد قوي شي نو خپله به پښتانه لر او بر سره یو ځای شي. نو دوی لپاره دا همیشه کوشش کوي چې افغانستان یو پرمختللی هیواد نشي، همیشه باید د جګړې او همیشه دوی د هر نظام خلاف باید وکاره خپل دغه ایجنټان وکاروي. په افغانستان کې همیشه باید
جګړو ته دوام ورکړي. زه دغه باقي پاتې خبرې هم سره لګي د دوی شریکوم د نجم سیټي به بروسه د خیر سره دغه کوم राइट हैंड हम हैं आपके, हमें तरजीह दें, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, हम यहाँ डेवलपमेंट लाएंगे, तजारत लाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, सारा कुछ हम करवाएंगे, आप हमारे साथ जैसे वो। और ये तालिबान, और दूसरा ये वो जो पाकिस्तान एरियाज हैं जहाँ वो शायद आपकी बात ना माने। मिसाल के तौर पे सबसे पहले पिछले दफ़ा जब वो पावर में थे तो हमने उनकी बड़ी मिन्नत की थी कि जो ड्यूरेंट लाइन है इसको तस्लीम कर लें एज एन इंटरनेशनल बॉर्डर, मगर वो छोड़े इस बात को कि वो तस्लीम करते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर। वो तो फाटा में आते थे, उनके मिनिस्टर्स और आके वहाँ धंधन आते थे कि ये हमारे इलाके हैं, तक तक ये हमारे इलाके हैं वगैरह। जहाँ से ये TTP जो पाकिस्तानी तालिबान है उन्होंने अपना स्लोगन उठा लिया कि ये भी हमारे इलाके हैं। अभी जो पाकिस्तान बेसिकली 2 चीज़ें कहेगा, एक तो ये कहेगा कि चाइना और हम आपके प्रेफर्ड पार्टनर्स होंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड हम हैं आपके, हमें तरजीह दें, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, हम यहाँ डेवलपमेंट लाएंगे, तजारत लाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, सारा कुछ हम करवाएंगे, आप हमारे साथ। مرګور نجم سیټي وایي چې اوس به پاکستان نه د پاکستان اسټابلیشمنت دا به دا کوخه کوي چې په طالبانو ته وخی یا ورته وایي چې چین او پاکستان به ستاسي خي او چپ لاسونه موږ به دلته اقتصادي پرمختګونه راوړو. خو زه خپل یو خبره کوم چې پاکستان خپل اقتصادي وضع دومره خرابه ده چې همیشه بلته لمنه یا جولې نیولي او خیرات غواړي، نو دا به څه اقتصادي پرمختګونه افغانستان ته راوړي. خو یو کار کې چین کولای شي چې هغه یو څه اقتصادي پروژو کې هلته کار وکړي او څه پرمختګ دپاره په افغانستان کې کار وکړي. د اوسني د حکومت سره هم که د طالبان دي چې اوس په حکومت کې طالبان دي، دوی سره کولی شي هغه کار وکړي. مګر د پنجاب اسټابلیشمنت نو هغه خپله همیشه په دې کې دی چې څه رقم د خلکو نه پیسې ووایي د نورو هېوادونو نه، او همدغه د ډالرو په خاطر په افغانستان کې دغه جګړې ته دوام ورکوو. او دا طالبان سره هم دوه مخې سیاست مخکې ځکه کړی چې هغه وخت کې دوی پوهېدل چې طالبان خاص هم ډیورن لاین نه مني او دوی لا د اټکه پورې دعوه لري. نو چې کله دې ته دا چانس برابر شو چې امریکایان راتله، نو دوی هماغه طالبان چې دي هغه په امریکا خرڅ کړل، امریکایانو ته هلته ډیم ورکړلې، د هماغه ځای نه به د دوی د امریکایانو دغه جیټ تیارې یا دغه هغه تیارې چې دوی باندې به بمبار کوي هغه همدغه د دوی د پاکستان د اډونه به پاسېدلې او په دغه کې به په افغانستان باندې به بمبار کوو، په طالبانو باندې او پاسې ولس باندې. نو دا کله کله دوی وایي چې موږ اسلامي قلعه یې وروره، ته اسلامي قلعه نه، ځکه د اسلامي قلعه نه په بل مسلمان باندې ډز نه کېږي. ته هسې داسې وایې خو ته اصلا تا کې اسلام شته نه دی. خو انشاءالله تعالی دغه عمارت چې اوس په افغانستان کې جوړ شو دا به تر اټکه پورې ځي. اول ته به دغه انګریزي قانون، انګریزي دغه کوم دغه چې دي استثمار دا به ختموي او هغه به انشاءالله تعالی هغوی ته به ازادي اخلي. دغه د انګریز د پنجو نه به دا راخلاصېږي انشاءالله تعالی، دا به یو خپلواک او لوی افغانستان به جوړېږي او د هغې دپاره موږ په ګډه کار کوو. او ما دا د ملي بیرغ مسله داسې ده چې دا ما خپل هم داخله ملي بیرغ یا ملي توغ دا د ټولو افغانانو یو ملي او د پیژندګلو یو سمبول دی. دا داسې دی لکه طالبان د ټولو ولس خواست به دی چې تاسې صحیح د خپل بیرغ ستاسو د ګوند بیرغ دی او دغه چې دی دغه ملي بیرغ دا د جرګې په واسطه راغلی دی، دا د چا شخصي بیرغ نه دی، نه د اشرف غني بیرغ نه د کرزي بیرغ دی، دا د ټول افغان ولس بیرغ دی. نو که داسې هر خلک راځي لکه هر ګوند راځي کله هغه واکمن کېږي او هغه د افغانستان ملي بیرغ په ځای باندې خپل د ګوند بیرغ لګوي، نو دا خو لکه بیا د منلو وړ به نه وي. مګر داسې کېدلی شي چې یوه لویه جرګه تاسې راوغواړئ لکه تیر ځل غوندې او بیا په لویه جرګه کې تاسې هلته بیا دا فیصله هغه خلک تاسو سره ولس فیصله وکړي چې څه رقم بیرغ زموږ په کار دی او دا بیرغ رنګونه څه رقم وي. داسې که په شخصي توګه باندې تاسې دا کار کوئ په دې باندې ستاسو ولس ناراضه کېږي. تاسې باید کوشش وکړئ چې ولس خپل ځان سره یو ځای کړئ، نه دا چې ولس تاسې نه خفه شي. نو هر هغه کار کوئ چې په هغې کې ولس تاسو سره ملګری، نو په دې کې نه ولس ناراضي کېږي، دا باید دغه کار تاسو ونه کوئ. پرون د جو بایډن یوه خبره وکړه، سم فکر زه دغه ویډیو لرې کړم چې دا ځای موږ ته ازاد شي. او پرون جو بایډن یوه خبره وکړه، هغه خو ما پرون هم لږه وکړه، هغې ویله چې افغانستان چې دی د وخت د امپراتورانو ادیره ده. نو دا وایي د وخت د امپراتورانو ادیره ده، خو دا خبره خو د هغې سمه وه، بلکې دا دې باندې ویاړ کول پکار دي. خو داسې نه ده، ځکه چې همیشه باید داسې نه چې امپراتوران راځي او په افغانستان کې جګړه کوي. موږ باید داسې وکړو چې لکه د احمدشاه بابا غوندې
چې لکه هغه خو خیر په وخت کې لوی افغانستان جوړو موږ خو سره کار کولم نشو نه غواړو موږ باید ورو چې قد خپل خاورې د پاره د خپل پښتونخوا خاور د خپل ځان سره یو ځای کو تر ټکه پورې د دې لپاره کوشش کوي او اخرنه جګړه کوله افغانانو باید دغه وکړي چې دا جګړه د خپل هیواد نه ویسي په پردي و تر پنجاب سره وکړي چې دا ټکه پورې افغانستان لره بر پښتانه سره یو ځای شي ځنې کېدلی شي د کوزي پښتونخوا ورونده زداویم چې همیشه دا خو شپته من د خلک د ځکه زما خبرې بزنې اوري ځنې به نه اورېدلې چې نه اوري هغه باید دي موږ چې کله پنجابي اسټابلیشمنت یا پاکستان یادو هغه پښتونخوا نه اور هغه ځکه پاکستان باندې پنجاب حکومت دی د پنجاب کې مغیلیت کلاس او د پاکستان اسټابلیشمنت حکومت کوي تاسو چې دی لکه د پښتانه سیندین او بلوچستان دا خپل د پنجاب محکوم استي لکه اصلا د واکمن چې دی که په قومي لحاظ په دغه باندې مراوړې الته 300 سیټ دي چې واځي 115 سیټ د پنجاب دی به پاغي کې هغه اقلیتي سیټونو کې مل سیټ به پنجاب ته زی به دوی د اسلام آباد د پلازمینه او تمنګ اسلام آباد پلازمینه د دارالحکومت دی وته وي دو سیټ ته دغه ځنه زی نو کې چې دی واځي د پنجاب کې هغه سیټونه وګټي به ماغه دغه د لپاره کفایت کوي چې حکومت جوړ کړي هم د څه په لوړو پوسټونو باندې د پاکستان د اسټابلیشمنت پاغي کې په سلو کې اتیا سلنه چې دي د پنجابین دي صحیح ده پلان دی د اف سی چې ته دوی وای په دې کې به پښتانه یي خو واک نه لري یا خو به انګریزانو سره به مو چې انګریزان به ورته ویل چې په کوم ځای ورشي هغه به ورته د انګریزانو لپاره به جګړه کوله دا هم د پنجابیانو لپاره جګړه کوي اول باید دوی د خپل حق نه کار واخلي دا د پاکستان نه بلکې کې د پنجاب د ساتلو لپاره جګړه کوي په دې کې زه خبره بلم کوم بیر اساس ما سره په سټوډیو کې دغه وخت ورکوم ځکه چې به ما خبرې وګین شي یو مسله بل دا چې کله د کشمیر سره د کشمیر په مسله باندې د پنجاب یا د پاکستان مسله راغله د هند سره نو پاغي کې چودري د غمان یو ځانم یو شو دا یو چودري دی د مخکې د اوسي وزیر اطلاعات دی نو دی دا یو خبره وکړه چې مونږ نه غواړو ځکه چې د هند سره جګړه وکړو ځکه دوه طرف ته پنجابین دي دوه طرف ته کې پنجابین دي نو دا ګوره دوی دا کار کوي مګر د سینه وای چې دی مونږ چې کله افغانستان کې د جګړې ورته لمن وو نو دومره دا سوچ نه کوي چې د کې خلر او بر پښتانه به کې مړ کیږي خو پښتنو خپلم کله دا سوچ نه کو کوم کې هغه شعور وي د یو قوم په لحاظ باندې موږ دا کار نه کوله نو موږ باید همیشه د کوشش وکړو چې د لر او بر پښتنو د یووالي لپاره د پښتنو کې د شعور د بیدارولو لپاره کار وکړو بل د دې په دې باندې ډیر کار وکړو چې دغه موږ ته چې لکه دغه مختلفه میډیا کاغه د ایران میډیا د پنجاب میډیا د منګه پښتانه په دوه دغه باندې تقسیم کړي یو کله یو ته کمونیست وای یو ته کله مجاهد وای به یو ته سیکولر وای بل ته چې هغه ته مذهبي دغه وای په دغه باندې په دې مختلفو دغه په نمونه باندې منګه وشلیو موږ په دې کې اختیو د دین باید منګه ځان راوباسو لکه د سیمنګه وکړو چې منګه یو پښتانه سو یو مسلمانان سو او یو افغانان سو او په دغه یو ګډ تاریخ لرو یو کلچر لرو د دې لپاره باید کار وکړو او د خپل ژبې د حاکمیت لپاره کار وکړو چې په خپل خاور باندې زمونږ ژبه حاکمیت پیدا شي د ټول ژبې بخي خو مهمه زمونږ لپاره او لومړیتوب چې لري هغه زمونږ خپل پښتو ژبه ده ته موږ د سیګور ځم همیشه دا ویم زمونږ د کوزي پښتونخوا ورونه همیشه کله کله وای چې لکه دا تور لګی چې تاسو د هند سره لکه مرګرتوب لري یو پاکستان خلاف ایسورا خبرې خو د هند سره ک مرګرتوب یو طرف ته خو تاسو باندې اصلا د هند ژبه واکمن ده اول دغه اردونه باید دغه پښتونخوا خلاصه کوي ځکه چې د پښتون دغه هندي او اردو یو ژبه ده نو دغه د قومیت نه لري کوي خپل قومي ژبه پښتو چې دا په پښتونخوا باندې حکیمه ژبه کوي د دې لپاره کار وکړي نو کېدای شي چې خپل مرمت وخت ورکوم را اساس سپتا هغه به خبرې وکړي دغه مایک بواس کوم کبه روسا دغه د تفسیر په سیمه وسلان خبرې وکړي وکړي مګنه به باندې د الله په اماني به سره به وکړو را اساس څنګه د مایک د زوازم دا لکه خبرو کوم مایک دی واز نه ده دا واس کو دا خپل واس که ځکه ما په نن کې او صحیح زماني صاحب تاسو ته ټول دوستانو ته چې هم دا اوس په ژوندۍ باندې ګوري ټول ته سلامونه او احترامات الله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسي دوستانو زماني صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې ولې کله چې دې خبرې د ملي بیرغ په ارتباط شروع شولې ما دا بیرغ راواغستو په ځان کې مې واچو دا په دې معنی چې دا زموږ یو ملي هویت دی دوستانو نو د ملي ارزښتونو ساتل او په هغې کې د بیرغ ساتل دا زموږ د هیواد سمبول دی دا زموږ د هیواد یو هویت دی چې موږ جهانیانو ته ښیي موږ نړۍ ته ښیي موږ نورې دنیا ته ښیي خلکو ته ښیي چې موږ یو ملت یو
هیواد لرو، یو سمبول لرو، یو دغه لرو چې هغې موږ د افغانانو په نامه باندې د افغانستان په نامه پیژني. سبا ورځ دوستانو مثال وکړي زموږ د راتلونکي څو ورځو کې کېدای شي د کرکټ د ملي ټیم مسابقې، نو هلته چې زه ځم نو زه به کوم بیرغ ځان سره وړم؟ دا خلک به همداسې وایي دغه زموږ د ملي ملي د کرکټ ملي غړي چې په میدان کې اوسېږي هغه خلک به ورته وایي چې وروره دا تاسې څه رقم خلک یاستئ چې ستاسې ملي هویت په کال کې 2 دفعې کته پورته کېږي. دا بیرغ چې دی دوستانو دا نه د چا شخصي بیرغ دی، دا نه د ډاکټر صاحب اشرف غني بیرغ دی، نه د رباني بیرغ دی، نه د کرزي بیرغ دی، همداسې چې تېر شه نه د امان الله، دا زمونږ ملي بیرغ دی چې دا زمونږ ملي هویت دقیق او دا زمونږ ته یو تاریخي بیرغ دی. دا د اوس نه دی چې دا تقریبا باوراس صاحب په دې اړه خبرې مو کړلې، نو زه داسې دقیق ډېر معلومات نه لرم، ولې دا ډېر یعنې زمونږ دا د اوس د وختونو بیرغ نه دی چې په دې 40 کاله کې دا جوړ شوی. نو همداسې دوستانو ډېرې زیاتې مسلې دي. همدغه بله مسله مې چې غوښتله تاسو سره شریکه کړم د ملي بنسټونو مسایل دي، او دا چې نن هم په د ملي امنیت شورا ټولو همداسې ویله چې موږ داسې پټ پاتې نه یستو، موږ دا هر څه نظاره کوو. نو خدای ناخواسته که موږ د جهانیانو د خوا د داسې یو مشکل سره مخامخ شو چې موږ باندې چې زموږ سره ډیپلوماتیکي یا هغه روابط چې دي یا سفارتونه بند شي، نو دا په دې معنا نه ده چې وروره چې دی لاړل ووتل، دا په دې معنا ده چې زموږ اقتصاد مستقیما دغه تاثیر لاندې راځي. او زه تاسو ته په ضمانت وایم که خدای ناخواسته داسې حالت راشي، کم هم نه 3 میاشتې وروسته به زموږ افغاني نوټ بېادبي معاف دی او د تشناب د کاغذ غوندې اهمیت به ونه لري، ځکه چې دا دغه ټول اقتصاد دی چې دا هر څه په اقتصاد باندې ولاړي. ځکه چې موږ په آینده کې که داسې په دغه شکل چې موږ نه کوم عاید ولرو، نه کوم بندر ولرو، نه کوم چا سره خارجي دغه ولرو، موږ خپله انزوا ته ځو. دغه مسایلو ته باید طالبان ډېر زیات دقیق او ځیرک اوسي، او ملت هم باید په دې پوه شي چې دا یوازې په دې نه ده چې زه به غرور وکړم زه به ځان دلته اوسېږم، دلته ملت دی همدغه ثبات همدغه ځوان طالب چې اوس یې ټوپک په غاړه دی، دا به دې ته مجبورېږي. ځکه چې غربت چې راشي غربت په ټولو راځي، هغه د یو نفر مشکل نه دی، هغه په مجموع کې په ټوله جامعه باندې تاثیر کوي. همدغه طالب به سبا ستا په مقابل کې یو بل نفر به ورته پیسې ورکوي، وایي به درسره جنګېږي. دا بعضې مسایل دي چې دې باندې باید دغه خلک پوه شي باوراس صاحب، او دا ډېر زیات اړین دي، ځکه چې هر څه اوس په اقتصاد ولاړ دي. دغه 21مه پیړۍ د اوس په دغه ټول هر څه دغه انتقالات او دغه کمیونیکیشن دغه ټول د بزنس دغه ټول هلته آنلاین کېږي، تر دې سرحده پورې اوس دغه دنیا مخکې تللې ده. نو دا بعضې مسایل دي چې دې ته باید ډېر زیات دقیق متوجه اوسي، ځکه دا زموږ د افغانستان د بدبختۍ عوامل کېدای شي. دوستانو دا په یاد ولرئ، ځکه چې دغه به بیا وروسته وکتل شي، ځکه چې دغه پیسه چې په یو ملک کې جوړېږي دغه د ملک د اقتصاد دغه د ملک هغه ارزښت ښیي. دا چې په موږ باندې اقتصادي بندیز ولګېږي طبیعي خبره ده، موږ داسې مشکل سره مخامخ کېږو. بل زماني صاحب ډېرې ښې خبرې وکړلې د پاکستان او د ډیورنډ د خط په ارتباط یې څو خبرې وکړلې، نو زه هم غواړم چې یو څو خبرې پکې اضافه کړم. کله چې همیشه دپاره کله دغه 80 کله چې کله پاکستان جوړ شوی دی او دغه د ډیورنډ کرښه ده، د پاکستان دولت آیسای همیشه دا کوشش کړی دی چې داسې دولتونه وهڅوي یا داسې دغه وکړي یو نظام راشي په افغانستان کې چې هغه دغه په ولس او دغه ملت باندې فشار راوړي او دغه د ډیورنډ مسله سره حل کړي. زه بیا وایم دوستانو ته دغه حکومتونه دغه دولتونه دا ځي او راځي. د ډیورنډ د خط مسله نه د طالب مسله ده او نه د اشرف غني مسله وه ده او نه به د بل چا مسله، دا د ملت او د ولسونو خبره ده، ځکه چې دا یو ولس دی، د دې فیصله یوازې ولس شي کولی. ولې متاسفانه دا چې زموږ په اقتصاد زموږ په افغانستان کې دې خواته زموږ اقتصادي بنسټ زموږ یعنې د خطر سره مخامخ شي، نو طبیعي خبره ده چې موږ وروسته پاتې کېږو. بیا هغه خوا چې زموږ هغه ورونه پراته دي هغه به هېڅکله نه وایي چې د دې په خاطر چې موږ داسې یو حالت ته ځو هغې نه هم دلته ښه یستو چې د پنجاب سره یستو. دغه ټول مسایل دي چې دغه اوسني سیاستمداران او دغه ټول دغه مسایلو ته باید ډېر زیات دقیق متوجه اوسي او دې باندې ملت باید پوه شي چې دغه څه عواقب لري په آینده کې او دغه ملت د څه نوع خطر سره مخامخ کېږي. دا بعضې دي او بعضې زماني صاحب دا بعضې دوستان دي چې د دې میډیا د لارې همیشه
یو رقم خبرونه خپروي چې هغه د دې ځوانانو او دغه د جامع په مجموع کې په دې اذهانو باندې ډېر منفي تاثیر لري. هغه څوک چې مثلا ما مخکې یو پوسټ لیکلی و چې هغه دوستان چې د مثلا د طالبانو یا دغه اوسني نظام یا هغه په کوم شکل چې پخوا او د هغې طرفداران او د هغې په پلوۍ باندې هغه دلال دي چې وطن ته دلال شي همالته د مستقیما مبارزه وکړي. حداقل هغه یو د هغه ذهني دغه خو به یو څه ښه شي، هغه ښاریانو خو به ښه ولګېږي. نو دغه مسایل دي ته هېڅ لمن وهل پکار نه دي. اوس داسې وخت راغلی دی دوستانو چې موږ باید ټول اتحاد اتفاق او زموږ ملت باید راویښ شي. تر څو چې ملت راویښ شوی نه وي، تر څو چې ملت خپله تصمیم نیولی نه وي چې زه د چا د چتر لاندې سره کړم ژوند وکړمه، د افغانستان نه جوړېږي. موږ باید د ټوپک د مرمۍ د دې خوله باید په منطق او په استدلال او په خبرو باید دا راولو په دغه ملت کې چې مرمۍ نه استدلال وکړه، منطق وکړه، هغه څه چې زما په ګټې دي د ملت په ګټې دي. که را سره ته موافق وي، ملت را سره موافق و، راځه ملت ته به یې مخکې کو مهرباني وکړه. یعنې دغه مسایل دي. دا د دې په خاطر موږ دا خبرې کوو زماني صاحب چې دغه ځوانان دغه افغانستان کې دغه تر اوسه پورې چې دغه ځوانان په جنګ کې کته پورې یعنې مصروف وو یا هغه په نورو مسایلو کې مصروف وو. اوس د دې وخت راغلی دی، هغې دې ته اوس منتظر دي. همدغه میډیا د همدغه خلک دي چې دغه اوري هغه ښه او بد خپله دغه کولی شي، به یې سنجولی شي چې مثلا ښه څه دي او بد څه دي او واقعیتونه څه دي. یعنې دا ډېر زیات مثبت تاثیر لري. بل دوستان همیشه دې په خاطر باندې د بعضې دوستان ما باندې دغه کوي چې ته د طالبانو، زه د طالبانو زه د طالبانو د کړنو او هغه څه چې د پروګرامونه دي او هغه څه چې د ایسای پروګرامونه دي، زه د هغو مخالف یم. یعنی اشرف غني دوستانو د همیشه دوستان ماته وایي چې دا ولې داسې دی. راځئ ځان سره فکر وکړو، دغه تاریخ چې موږ لرو 15,000 کلن تاریخ څه کوي. راځئ دا د 500 دا د 300 دا د 400 کاله تاریخ مطالعه کړئ چې تر اوسه پورې موږ څومره غولېدلی سو، چا غولولی سو او چا راباندې حکومتونه کړي دي، او ولې تر اوسه پورې داسې وروسته پاتې سو. فکر وکړئ دې باندې. دغه لنډ وخت دغه د 40 کاله تاریخ وګورئ، ژوندی تاریخ دی پروت دی، لیدلی شئ. خپله مقایسه وکړئ. یعنی دغه زه چې دې په خاطر باندې دغه سړی چې و اشرف غني دی په اقتصاد په پوهه کې په دې کې متخصص سړی دی، دغه پروژې دغه ټول سیستم د دې سړي په دوران کې وشو. ولې اوسه پورې نه کېدو؟ په دې 200 کاله کې مثلا د کمال خان بد طرحریزي شوې ده، دا 200 کاله کېږي چې نن سبا دا به جوړ کړي، دا به جوړ کړي، دا به جوړ کړي. چا جوړ کړو؟ د دې په دوره کې جوړ. یوازې د کمال خان د بد مسله نه، د ډېر نور بنیادي بنسټونه دې سړي په دې وطن کې ایښودلي دي په دې شرایطو کې چې د هغه د دې ملت د دې درد سبا نن سبا هماغه د ملت په درد لګېږي. دا به وروسته تاریخ وښیي دوستانو. زه په ډېر باندې ډېرې خبرې نه کوم. نو انشاءالله زه امیدوار یم چې ډېره ښه آینده داسې یو شین سیګنال زه ینم چې انشاءالله ډېر ښه زیري به راشي په دې نږدې ورځو کې، او زمونږ وطن به د جنګ او د دې مسایلو نه خلاص شي. او دا په دې باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم چې دا څو ورځې په یوه میډیا کې دا نه دي ویل شوي چې دومره سربازان دلته دومره شهیدان شول او دومره طالبان دلته ووژل شو په بمبارۍ کې. دا یعنی دا واقعا یعنی ډېره ښه خبره ده. او دا بله مهمه خبره دا ده چې هغه لنډغر غله چې تر اوسه پورې په یوه بانه په بله بانه خلک یې لوټول، د خلکو غلاوې شتمني خندق کولې لوټولې، دغه باید ورک شي. دغه باید بنیادي ورک شي چې دغه نسل بیا دغسې په افغانستان کې دغسې یو تکراري حالت را نه شي. او دا د طالبانو په وجود کې دا ډېر ښه ده، په دغه شرایطو کې ډېر ښه کول یعنې مثبت تمامېږي. ډېر زیات مسایل دي زماني صاحب، بله شپه به ورباندې انشاءالله خبرې کوو. که ته کومې خبرې لري او زه نه پوهېږم که دوستان څوک غواړي راشي مستقیما خبرې وکړي نو مهرباني وکړئ. بس که زه دا کمنټ یو څه دغه کوم څنګه دا یو څو کمنټ سره ملګرو شریکوم، بیا به وروسته دا ښه وایي چې راکمه کار دښمن پښتون په پښتون وژني. بالکل دا خبره حقیقت لري. د ټول پښتون بقا نجات صرف او صرف پښتون سره مینه کول. بالکل همدا ده، ځکه باید پښتانه نور یو بل له لاس ورکړي، یو بل سره مینه وکړي او دغه نفرتونه باید فارغ نه کړو او اصلي دښمن باید وپېژنو، او بلکې ولس پېژندلی دی، بلکې نور هم باید ښه وپېژنو چې څوک دی ورسره هم افغانان استعمالوي. د دې نه باید ځان راوباسي. د تاسو لینک ته څنګه درشم وروره، اوس تاسې به راغلی وی خو وخت کم دی، نو دې په خاطر باندې انشاءالله تعالی بله ورځ باندې چې راغلی یا زما د په مسنجر کې وغواړه یا به همداسې درته زه بیا پوسټ کړم
نو دې خاطر باندې وست کیږي ځکه اوس زمونږ تقریبا 3 دقیقې شوې دي او زه یو دقیقې نور نیسو خو یو مرګري پاس ویل چې د ډیورند سر سودا او د ځینې کمنټ لیکلي او هغه زوی مانه دا د سیده ځکه ما مخکې د ویډیو کې پر سره باندې خپل د پاکستان یو شنون کې یا چې تفسیری کوي هغه په خپل تفسیره کړی دا هغه وایي چې طالبان په وخت کې ډیورند موږ سره نه منو بلکې دا ټکه پوری داوا کوله او اوس معلوم نه دی چې دوی به څه غواړي نو دا نشته ان شاء الله تعالی موږ به داسې کوشش کوو چې د ځینو ګلخانانو او د پنجابیانو د اسلامي نظام خوښیږي خو د خپل ځان دپاره موږ باید کوشش وکړو چې په هغې ومنو چې ورته څنګه ته یو ښه شی بل ته غواړې خو خپل ځان باندې ومنه ځکه چې دا به هلته نجم سیټي دا هم ویل چې په پنجاب کې ځینې مذهبي ګوندونه دي چې هغه اوس هم غواړي چې د طالبانو په شکل باندې په پنجاب کې حکومت جوړ کړي خو هغه داسې کار دی او ما داسې خو هغې ته خو خبرې خو موږ نه کړي خو زما خپله دا دلیل دی ورته چې هېڅکله دا کار هغوی ورته نشي کولی ځکه چې پنجابي اسټبلیشمنټ چې دی هغه د انګریز په خوښه باندې جوړیږي او د امریکا نو هغه به هېڅکله یو مذهبي ګوند ته هلته وخت ورنه کړي چې حکومت جوړ کړي یا د طالبانو باندې امارت جوړ کړي په یو شکل کېږي چې په خلاف باندې جهاد شروع شي او دغه جهاد چې دی دا به انشاءالله تعالی ډېر ځل د دوی په خلاف باندې شروع کېږي ځکه چې دلته دا کفري نظام تر څو پورې شي نو د دې نه به اسلام ته ډېر سخت ضرر رسېږي ځکه انګریز قانون او کفري نظام دی نو د دې نه خلاصون پکار دی ځکه چې دا په همدغه شکل چې دی نو بس دا د په دې ځای چې دا اسلامي قلا شي دا کفري قلا ده او هر وخت کې به په مسلمان باندې ډز کېږي او بلکې دا به د مسلمانانو خلاف باندې استعمالېږي لکه تر اوسه پورې څنګه استعمال شوې ده نو د دې نه ځان خلاصول پکار دي دغه نظام له ختمول پکار دي کله کله دغه باره کې ډېره خبره کوي غزوه هند نو غزوه هند به ان شاء الله تعالی دا مسلمانانو پښتانه به کوي او دغه چې دي دغه منطقه دغه به د انګریز د قانون او د انګریزانو د غلامۍ څخه خلاصي ان شاء الله تعالی ورځ به داسې راځي نو زه نور څه ویل غواړم نه نو بس تر بیا هم په لوی الله جل جلاله سپارم خوشحاله ارام او سوکاله ژوند ولرئ تر بیا د الله په امان